أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم د الله نه ویریږه او د کافرانو او د منافقانو اطاعت مکوا. په حقیقت کې د هر څه خبر او د حکمت خاوند خو خاص الله دی. د هغه خبري پیروي کوا د کمی خبري اشاره چې تا ستا د رب د طرف نه کیږي. الله د هر هغه خبري نه خبر دی کوم چې تاسو کوی. په الله توکل وکړه. خاص الله د کار جوړولو لپاره کافی دی. الله د چا په بدن کې دو زړونه ندی خي نه هو ستاسو هغه خزي چې تاسو ورسره زهار کوي ستاسو مېندې کړې دي او نه هغه ستاسو تش د خلی بللی ځامن ستاسو حقيقي ځامن کړې دي. دا خو هغه خبره دي چې تاسو د خپل خلونو راو باسي. لیکن الله حق خبره کوي او خاص هغه صحیح لاري ته خودنه کوي. تش په خله بللی ځامنو ته داوی د پلرونو په نمونو سره आवाज کوي. دا د الله په نس زیاته د انصاف خبره ده. او که تاسو ته معلوم نوي چې داوی پلرونه څوک دي نو هغه تاسو دینی رونه او دوستان دي. پنا پوهتیا سره چې کوم خبره تاسو وکړئ په هغه تاسو نیولې نه یې لیکن په هغه خبره به ضرور نیولې کېږي د کمی اراده چې تاسو د زړه نه وکړئ او الله بخون کې مهربان دی. بشکا چې نبی صلی الله علیه وسلم خو د مؤمنانو د پاره داوی د خپل ذات نه هم اول دی او د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانی داغو مېندې دي. لیکن د الله د کتاب تر مخه د عام مؤمنانو او مهاجرینو په نسبت رشتہ داران دیو بل زیات حقدار دي. البته تاسو د خپل دوستانو سره سخه ګړه کول غواړئ نو کولای شئ. دا حکم د الله په کتاب کې لیکل شوی دی. او اے نبی صلی الله علیه وسلم یاد ساته هغه وعده کوم چې مونږه د ټولو پیغمبرانو نه اغستلی ده. ستانهم او د نوح علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام او د موسی علیہ السلام او د عیسی زوی د مریم علیہ السلام نه هم د ټولو نه مونږه په خوا وعده اغستلی ده د پاره د دې چې الله د رښتونو خلکو نه داوی د صداقت په باره کې پوښتنه وکړي او د کافرانو د پاره خو هغه دردناک عذاب ساتلې دي. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي یاد کړئ د الله احسان چې اوس پتا سو باندې کړي دي. کله چې لخکری پتا سو باندې در اوخته نمونګه په هغه باندې یو سخت سلې راوستلا او داسې فوزونه مو در اولېګل چې تاسو ته په نظر نه درتلل. الله هغه هر څه لیدل کم چې تاسو په هغه وخت کې کول. کله چې هغه د برنا او د خکتنا په تاسو درغلل کله چې د یرینا د سترګو نظر خړ شو زړونه خلیل راغلل او تاسو د الله په باره کې قسم ګمانونه شروع کړل. په دغه وخت کې مؤمنان خو ازمیل شو او خص سخت اجل قولې شو. یاد کړه هغه وخت کله چې منافقانو او هغه خلکو چې پزلونو کې مرض وو صفا دا وینا کوله چې الله او داغه رسول زمون سره کمی وعده کړی وي هغه تش دوکوا. کله چې په هغوی کې یوې ډلې اویل چې اې د یسرب خلکو ستاسو د پاره اوس د ودرېدو هیڅ موقع نه ده واپس شئ. کله چې د هغوی یوې ډلې د نبی صلی الله علیه وسلم نه رخصت غوښتلو او دای ویل چې زمونږ کورونه په خطر کې دي حالکه هغه په خطر کې نه وو. په اصل کې هغوی د جنگ د محاذ نه تختیدل غوښتل. کچری د خار د طرفونو نه دشمن راننوته وي او په هغه وخت کې هغوی ته د فتنې جوړولو وینا شوی وي نو هغه لبا ورغلی وي او ډیر په اسانه به هغوی په فتنه کې شامل شوی وي. د خلکو د دین مخ کې د الله سره وعده کړی و چې دوی با شانه ګرځوي او د الله سره د شوو وعدو تپوس خامخا کېدونکې وو. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا کچری تاسو د مرګ یا د قتل نه او تخته نو دا تخته بدرله هیڅ فائدہ در نکړي. داغه نه رستو بدرتا د ژوند نه د مزه غستلو ډیر لګه موقع په لاس درشي. دوی ته وایا څوک دی چې تاسو د الله نه بچ کولې شي
کچری هغه تاسو ته نقصان در رسول اوغاړي او څوک درنه د هغه رحمت منه کول شي کو هغه در سره مهرباني کول اوغاړي د الله په مقابله کې خو دا خلق څوک ملګری او مددگار نشي موندلې الله پتا سو کې هغه خلق خپې جنې چې د جنگ په کار کې مخه بندون کې دي او خپل رونو توای چې راځي زمون طرف ته او کو په جنگ کې حصہ اخلي هم خو بس دنوم د پاره او ستاسو په ملګرتیا کولو کې سخت بخیلان دي چې د خطرې وخت راشي نو سترګي اړوي را اړوي او تا ته داسي ګوري لکه چې پچا د مرګ بهوشي راځي لیکن کله چې خطر تیر شي نو هم داخلك د فائدو حریسان جوړ شي د کینچي پشان تیز جبا چلوي او ستاسو استقبال راځي د خلکو هرگز ایمان نه دی راوړي په دې وجہ الله د دوی ټول عملونه ضایع کړل او داسې کول الله ته ډیر آسان دي د دوی دا خیال دی چې حمله کوونکې ډلې لا تلی نه دي او کچري هغوی بیا حمله وکړي نو په دغه موقع د دوی زړه غواړي چې چرته په صحرا کې د باندې د خلکو په مینس کې کینی او د حل تنستاسو د حالاتو تپوسو نه کوي او کو هډو دوی ستاسو په مینس کې موجود هم وي خو په جنگ کې با ډیره کم حصہ اخلي په حقیقت کې ستاسو د پاره د الله پر رسول کې یو بهترین نمونه وا د هر هغه چا د پاره چې هغه د الله او د ورځې د آخرت امید لري او الله ډیر یادوي او د ریښتونو مؤمنانو حال په هغه وخت کې داوو چې کله هغوی حمله کوونکي لخکري ولیدلې نو وی ویل چې دا هغه سجده چې د دې وعده الله او دغه رسول زموږ سره کړی و د الله او دغه د رسول خبره بالکل رښتیا و دی واقع داوی ایمان او داوی غاړه خودل نور هم زیات کړل په مؤمنانو کې داسې خلک موجود دي چې هغوی د الله سره کړی وعده پر اختیار سره پورا کړه په هغوی کې چا خپل نظر پورا کړو او څوک د وخت راتلو په انتظار کې دي هغوی په خپل عمل کې هیڅ تبدیلی را نه وستله دا ټول هرڅ زکو شو چې الله رښتینو مسلمانانو ته داغوی د رښتونولۍ بدله ورکړي او منافقانو لا کو خوښی شي سزا ورکړي او یا به توبه قبول کړي بشکا الله بخون کې مهربان دی الله د کافرانو مخواړه وو هغوی د غصې نه ډک هم دغه سی واپس لاړل او هیڅ فائدې حاصل نکړه او د مؤمنانو د طرف نه الله د جنگ د پاره کافی شو الله ډیر قوت والده او زبردست دی بیا په اهل کتابو کې چې کوم خلکو د دې حمله کوونکو سره ملګرتیا کړې و الله هغوی د خپل قلاګانو نه راکوس کړل او داغوی پزلونو کې داسې روغ واچو چې نن پاغوی کې یو ډله تاسو قتلوي او بل ډله قیدوي هغه تاسو داغوی د زمکو او داغوی د کورونو او داغوی د مالونو وارثان کړي او هغه علاقه تاسو له درکړه چې تاسو پیچري قدم کې خودلې نه وو الله په هر څه باندې قادر دی اے نبی صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو ته وایا کچری تاسو دنیا او د دنیا زینت غواړئ نو راشئ چې درلس درکړم او په خاطر طریقه مو رخصت کړم او کچری تاسو الله او داغو رسول او د آخرت کور غواړئ نو پوه شئ چې په تاسو کې کمی نیک عمل بیان دي داغوی د پاره الله لوی اجر ساتلې دی اے د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو پتا سو کې چې چا د ښکارا به حیاي حرکت وکړو هغه لبا دوچند عذاب ورکړي کیږي دا کار الله ته ډیر آسان دی او پتا سو کې چې څوک د الله او داغو د رسول حکم مني او نیک عمل کوي هغه لبا دوچند اجر ورکو او مونږه داغه د پاره ډیر خريزت تیار ساتلې دي اے د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو تاسو د عام خزو پشان نه یې که تاسو د الله نه یریږئ نو په پسته جواب داسې خبره مکوئ چې د کم سړی په ځړ کې خرابي پرتوي چې دغه څه تم پیدا شي بلکې سیده صفا خبري کوئ او په خپل کورونو کې قرار اونیسئ او د پخوانی جاهلی دور پشان په ډول سنگار کې مگر ځئ منځ قائم کړئ زکات ورکړئ او د الله او داغه د رسول حکم ومنئ الله خدا غواړي چې تاسو یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم د اهل بیتنا ګندګي لري کړی او تاسو پورا پاک کړی د الله آیاتنا او د حکمت هغه خبري یاد ساتئ کمی چې تاسو په کورونو کې اورول کیږي بشکا الله باریک لیدونکو او خبردار دی
یقینا چې کم سړی او کمی خزي مسلمانان دي مؤمنان دي فرمان منونکي دي رښتینی دي صبر کوونکي دي الله ته ټیټودونکي دي صدقه ورکوونکي دي روزه نیونکي دي د خپل شرم زینو حفاظت کوونکي دي او الله زیات یادونکي دي الله داغوی د پاره بخنه او لوی اجر تیار ساتلې دي یو مؤمن سړی او یو مؤمن خزیتا دا حق نشته چې هر کله الله او داغو رسول دوی معاملې فیصله وکړي نو بیا دی هغه ته په هغه خپل معاملې کې په خپل د فیصله کولو اختیار حاصل وي او څوک چې د الله او داغو د رسول نافرمانی وکړي نو هغه په ښکارا گمراهۍ کې پریوتو اے نبی صلی الله علیه وسلم یاد کړه هغه موقع کله چې تا هغه سړی ته چې په هغه باندې الله او تا احسان کړي وو دا وینا کوله چې خپل خزه مپریک دا او د الله نه ویریږي په هغه وخت کې تا په خپل ځل کې هغه خبره پټه ساتلی و کوم چې الله ښکارا کوله ته د خلکو نه یریدلې حالکه الله زیات د دې حقدار دی چې ته داغونه ویریږي بیا چې کله زید داغه نخپل حاجت پوره کړو نو مونږه داغه طلاق شوی خزي نکاح ستاسره وکړه د پاره د دې چې په مؤمنانو باندې د خله بللو زامنو د خزو په معاملې کې ستنګي پاتې نشي هر کله چې هغه د خپل خزو نه خپل حاجت پوره کړي وي او د الله حکم خو په عمل کې خامخا راتلل پکار وو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د یو داسې کار کولو هیڅ بندیز نشتا چې هغه الله داغه د پاره مقرر کړی وي دا د الله قاعده پاتې شوی دا د هغه ټولو پیغمبرانو په معاملې کې کم چې مخکې تیر شوی دي او د الله حکم یو قطعی فیصله شوی امر وي دا د الله طریقه ده د هغه خلکو د پاره څوک چې د الله پیغامونه رسوي او هم داغه یریږي او د یو الله نه سیوا د بل چانه نه یریږي او د حساب اغستلو د پاره بس یو الله کافی دی اے خلکو محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو په نارینو کې د هیچا پلار نه دی لیکن هغه د الله رسول او اخری نبی دی او الله ته د هر سیس علم دی اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دی الله ډېر ډېر یادوي او سبا بیگا داغه تسبیح وایي هم هغه دی چې پتا سو رحمت لیږي او داغه فرښتې ستاسو د پاره د رحمت دعاګانې غواړي د پاره د دې چې هغه تاسو د تور تیارونو رڼا تراو باسي هغه په مؤمنانو ډېر مهربان دی په کوم ورځ چې هغوی داغه سره میلاویږي نو داغوی استقبال با په سلام سره وی او داغوی د پاره الله تعالی ډېر د عزت اجر تیار ساتلې دی اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه ته په داسې حیثیت سره لېګلې چې گواه هم یې زیر ورکون کې هم یې او يرون کې هم یې او د الله په اجازه سره داغه طرف ته دعوت ورکون کې هم یې او روخانه دیوه هم یې زیر ورکړه هغه خلکو لا چې پتاي ایمان راوړې دي چې داغوی د پاره د الله د طرف نه لوی فضل دی او د کافرانو او منافقانو نه هرگز مدباويږي هیڅ پروا ملره داوی د تکلیفونو او باور کوا په الله باندې الله د دې لپاره کافی دی چې سړی خپل معاملات هغه ته حواله کړي اے مؤمنانو کله چې تاسو د مؤمنو خزو سره نکاح وکړئ او بیا هغه لا د لاس ورولونه مخکې طلاق ورکړئ نو تاسو د طرف نه په هغه باندې هیڅ عدت لازم نه دی چې تاسو داغه د پوره کېدلو مطالبه وکړئ نو هغه لا سمال ورکړئ او په خطر قصره رخصت کړئ اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ستاده پاره هغه بیبیانی حلال کړلې د کوم مہر چې تا ادا کړې دي او هغه خزي چې د الله په درکړې شو وینځو کې ستا په ملکیت کې راشي او ستا هغه د ترلونه او د پلار د خورلونه او د ماما لونه او د مور د خورلونه چې کوم ستا سره هجرت کړې دي او هغه مؤمنه خزا چې هغه خپل ځان نبی صلی الله علیه وسلم ته بخلې وی خو هلا چې نبی صلی الله علیه وسلم داغه سره نکاح کول وغواړي دا رعایت خاص تا د پاره دی د نور مؤمنانو د پاره نه دی مونږ ته معلوم دی چې په عام مؤمنانو باندې مونږه داغوی د بیبيانو او د وینځو په باره کې څه حدونه لګولې دي
تم د دې حدونو نه زکه جدا ساتلې چې پتا باندې ستنګي پاتې نشي او الله بخون کې مهربان دی تعالی اختیار درکړې شوی دی چې په خپل بیبيانو کې کمی د خپل ځان نه جدا ساتل غواړي هغه جدا وساته او کمی چې د ځان سره ساتل غواړي هغه د ځان سره وساته او کمی چې د جدا ساتلو نه رستو بیا خپل ځان ته راغختل غواړي هغه بیا ځان ته راغواړي په دې معاملې کې پتا هیڅ ګناه نشته په دې طریقه زیات امید کې دي شي چې داغوي سترګې به یخي وي او هغوی به غمجن نه وي او سچ ورلا تور کوي پاغه به هغوی ټول راضي وي الله ته معلوم دي سچ تاسو په زړونو کې دي او الله په هر څه په هده او صبرناک دی د دین رستو ستاده پارا نور خزي حلال نه دي او نه درته د دې اجازه شته چې د دوی په بدل کې نور خزي راولې اگر کو داغوي خاصتا ډیر خوخوي البته د وینځو ته اجازه ته الله په هر سیز نگران دی اے مومنانو د نبی صلی الله علیه وسلم کورتا به اجازه مور ځای مده ډوډۍ وخت ته انتظار کوي هو کچري د خوراک د پاره دعوت درکړې شو نو ضرور لاړ شئ خو چې کله خوراک وکړي نو بیا خوار شئ او په خبرو ملګیا کېږي ستاسو دا کار نبی صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکوي لیکن هغه د حیا د وجنه هیڅ نوایي او الله په حق خبر ویلو کې حیا نه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه که تاسو سوسیز غواړئ نو د پردې د شان اتري غواړئ دا طریقه ستاسو او داغوی د زړونو د پاکوالي د پاره ډیره مناسبه ده ستاسو د پاره دا هرگز جایز نه دي چې د الله رسول الله تکلیف ورکړي او نه دا جایز دي چې داغو نه پس داغو د بیبیانو سره نکاح وکړي دا د الله پنځ لوی ګناه ده تاسو کو څه خبره ښکارا کړئ او کو پټه وساتئ الله ته د هر خبري علم دی د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د پاره پدې کې هیڅ ګناه نشته چې داغوی پلرونه داغوی زامن داغوی رونه داغوی ورېرونه داغوی خریونه داغوی د میل ملاب خزي او داغوی غلامان کورونو تراشي اے خزو تاسو له پکار دي چې د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ بشکا الله په هر څه باندې نظر لري بشکا الله او داغه فرښتې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږي اے مؤمنانو تاسو هم پاغه باندې درود او سلام ولېږئ بشکا کم خلق چې الله او داغه رسول صلی الله علیه وسلم لا تکلیف ورکوي پاغوي باندې الله تعالی په دنیا او په آخرت کې لعنت ویلې دي او داغوی د پاره د رسوای عذاب تیار کړي دي او کم خلق چې مؤمنانو سړو او مؤمنانو زنانو لا بے قصور تکلیف ورکوي هغوی د یو غټ بهتان او د یوې سرګندې ګناه سزا په خپل سر اغستلی ده اے نبی صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو او لونو ته او د مؤمنانو خزو ته وایا چې په ځان د پاسه د خپل صادرونو پلوونه زوړندوي دا د دې خبرې د پاره زیاته مناسبه طریقه ده چې هغوی او پیجندې شي او تنگ نکړي شي الله بخون کې مهربان دی کچري منافقان او هغه خلک چې په ځلونو کې خرابې ده او هغه کسان چې په مدینه کې خطرناکي افواګانی خورون کې دي د خپل حرکتونو نه من نشو نو موږ به داوی خلاف د کاروای د پاره تارا پاسو بیا به غوي په دې خار کې ډېر په مشکله سره ستا سره پاتې شي په هغه باندې به د هر طرف نه لعنتونه راوړيږي چې کمزه مندي کیږي هلته به نیولې کیږي او په سختۍ سره به وجلې کیږي دا د الله طریقه ده چې د داس خلکو په معاملې کې د اول نه را روانه ده او تبا د الله په طریقه کې هیڅ تبدیلی بیان مومه خلک ستانه تاسو کوي چې قیامت به کله راځي ورته وایا داغه علم خو خاص الله ته دی او تاسو خبر یې کې دی شي چې قیامت ډیر رانږدې شوی وي بهر حال دا خبره یقیني ده چې الله په کافرانو باندې لعنت کړي دی او داغوی د پاره د غرغندو ور تیار کړي دی چې پاغي کې با همیشه وي څوک مرستيال او مددگار به بیان مومي
په کوم ورځ چې با داوی مخونه په ور اړولې راړولې کیږي نوای با چې کاش کومګه د الله او د رسول حکم منلې وي او وای با ای زمونږ ربا مونږ د خپل سردارانو او د خپل مشرانو خبرې اومنلې نو دوی مونږه د نی غلارینه بیلاری کړو ای ربا دوی لا دوچند عذاب ورکړه او په دوی سخت لعنت وکړه اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی تاسو د هغه خلکو په شان مکه گئی چې هغه موسی علی السلام لا تکلیفونه ورکړي وو بیا الله دا غوی د جوړ کړو خبرونه هغه له بره ورکړو او هغه د الله په نس عزت والو اے مؤمنانو د الله نه ویریږئ او ټیک خبره کوئ الله به تاسو عملونه صحیح کړي او تاسو ګناهونه به معاف کړي کم سړي چې د الله او داغه د رسول اطاعت وکړو هغه لویه کامیابی حاصل کړه مونږ دا امانت اسمانونو او زمکی او غرونو ته وړاندې کړو نو هغه د امانت د بار اوچتولو ته تیار نشو او د دین او یریدل لیکن انسان دا بار اوچت کړو بشکا د ډیر ظالم او جاهل دی د دې امانت د بار اوچتولو لازمی نتیجه دا چې الله منافقانو سړو او خزتا او مشرکانو سړو او خزتا سزا ورکړي او د مؤمنانو سړو او خزو توبه قبول کړي الله بخون کې مهربان دی